د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګلونه اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. دا ګڼه مو د دیر د جندول سیمې خوږژبې شاعر درویش روخان ته ځانګړې کړې ده. نوموړي د ملاکنډ پوهنتون نه په ټولنپوهنه کې ماسټري کړې، خو زیات پام یې د شعر او ادب نړۍ ته دی. د هغوی شاعري شوخه، ترسکونه او رومانټیکه ده. ممتاز اورکزی وایي ای ته هماغه یې باور دی وشه، هغه چې مخ ورپسې خپله اوړي. نو زموږ د میلمه شاعر شاعري همداسې زړه راښکونه او کشش لري چې سړی یو ځل واوري نو خامخا په یاد پاتې کیږي. نو نن به د دغه خوږژبې شاعر سره بنډار کوو. تاسو هم را سره پاتې شئ. درویش روخان صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نجیب عامر صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته زما طرفه په جولو سلامونه، مینه او احترامات. وعلیکم السلام. تاسو نه ډیره مننه چې موږ له وخت راکوئ. درویش روخان صاحب تاسو په یو شعر کې وایي خوب مې لیده چې پرښتې ناستې دي زړونه وینځي او په جنتي اوبو د خلکو ګناهونه وینځي. زما تپوس دا دی چې شاعر د خپلو لوستونکو یا اوریدونکو ذهنونه وینځلی شي، بدلولی شي؟ زما په خیال لکه شعر چې څومره په اوریدونکو باندې اثر کوي که نه، هغه اټریکټیو وي، لکه مطلب د هغه سوچ فکر ځان ته راکاږي، یا یو سوچ یو سوال یې حل کوي که نه، یو فکر یې په خپل ځان کې جذب کوي، هغه فکر له تقویت ورکوي، هغې ته لار ښیي. زما په خیال باندې ډېر سوچونه او ډېر فکرونه چې کوم دی دا وینځلی شي او خپل کار پې کولی شي شعر. او همدا د شاعر او د لیکوال رسالت هم دی، مسؤلیت هم دی چې دی چې قلم راخلي نو داسې افسانه دی ولیکي یا داسې شعر دی ولیکي چې په ټولنه کې چې کوم تورتمونه موجود دي د هغې په لرې کولو کې دی خپل رول ولوبوي. تاسو ما سره په دې خبره کې موافق یې؟ او بالکل همغږی یم. دا ستا خبره بله ورځ ما په یو کتاب سریزه لیکله، نو په هغې کې ما دا وویل چې یو شاعر دی په ځای د دې چې کتابونه ډکي، په ټول ژوند کې دی یو غزل ولیکي، یو نظم دی ولیکي، خو چې د خلکو په زړونو او ذهنونو راج وکړي، په هغې کې تل تر تله پاتې شي او د هغوی د سوالونو جواب وي او د هغې د آینده فکرونو سوچونو دپاره حل لاره وګوري او یو مستقبل لکه یو رڼا مستقبل راوړي که نه. او درویش صاحب دا کار به شاعر په ډېر هنر باندې کوي، ځکه چې که شاعر په پسته لهجه کې ونه وایي او خلکو سره په چل کې دا خبره ونه کړي، بیا خو به مبالغ ګڼي خلک، بیا به ورته څوک غوږ نه ږدي. او د شاعر ژبه عامر صاحب داسې یو ژبه ده چې دا په ډېر توند تریخ انسان باندې ډېره خوږه پرېوځي، او هغه کارونه چې عام خلک یې نشي کولی، عام ډاکټران، عام طبیبان یې نشي کولی. که یو ډاکټر د انسان نبض د لاسه ګوري نو شاعر د هغه نبض د هغه د ذهن نه ګوري که نه. نو شاعران زما په خیال د غفلاتون خبره د شاعر چې د انسان کم نبض ګوري او د هغه باندې کم کار کوي، دا د ژوند د نورو هنرونو خلک نشي کولی. شاعر په دې هکله بیا ډېره پوهه لري او په خلکو ډېر اثر کوي. صحیح. تاسو په یو بل شعر کې وایي چې وعدې مې د یو ښکلي انتظار توقف کړي او یادونه مې د زیاتو ګوتو شمار توقف کړي. نو زما پوښتنه ودایي چې د شاعر ژوند د ځان دپاره څومره وي، د جانان دپاره څومره وي او د ولس دپاره څومره وي؟ د شاعر ژوند د ځان دپاره زما په خیال ډېر زیات کم وي، د ولس دپاره ډېر زیات وي، او د جانان دپاره هم وي. د جانان دپاره که راشي نو ولس هم جانان کېدی شي. که په مجموع کې راولو نو زما په خیال باندې ټول ولس د انسان جانان، یو انسان چې په ولس کار کوي نو ټول بدن یو وي که نه، د انسان د وجود ټول غړي چې کوم دي دا یو شي، او که ګوته خوږېږي ټول بدن ته درد کوي. نو زما په خیال همدغه جانان چې کوي اکثر شاعران دا د خپل ولس یادوي که نه، او کېدای شي یو ځانګړی جانان هم لري، هغې دپاره هم شعر لیکي کار، خو په مجموع کې زیات وخت شاعر خپل ځان ته خیال نه، خپل ولس ته خیالي. صحیح. نو درویش روخان صاحب د خپرونې په دې برخه کې مونږ یو دمه اخلو، له دمې وروسته بېرته حاضرېږو. صحیح ده؟ صحیح ده.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده. زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي. او د ورځې له تازه خبرونو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي. تاسو مو هم بدرګه کړئ. پته مو ده facebook.com/مشال رادیو، twitter.com/مشال رادیو، instagram/مشال رادیو. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیوي مجلې ته غوږی. موږ سره درویش روخان صاحب د ځل په پروګرام کې میلمه دی. مخکې تر دې چې روخان صاحب زه نور تپوسونه وکړم، نو دا پروګرام داسې دی چې په دې کې به موږ ستاسو شعرونه هم اورو اوریدونکو ته. نو د خپرونې په دې برخه کې ورته څه اورولی شئ؟ او زه به ورته یو شعر ووایم، خو خبر د تاسو وایي چې په څه موضوع باندې ووایم که نه. زه خو وایم چې په دې اوسنو روانو حالاتو باندې یو څه شعرونه ووایو که نه. نو بس د دې نه څه ښه کیدی شي؟ تاسو خو چې شاعري تر کومه حده ما اورېدلې یا لوستې مې ده، نو ډېره ښکلې شاعري کوئ. هره موضوع چې تاسو چېړلې نو ډېر په ښه انداز مو چېړلې. نو وبورو چې تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ډالۍ کوئ روخان صاحب؟ ډېره مننه. او زه به یو 2 بیته خپل حقیقي جانان صلی الله علیه وسلم ته د هغه نه به ابتدا وکړم چې که څوک سپوږمۍ ته خیږي هغه ورله لاس ورکوي. که څوک سپوږمۍ ته خیږي هغه ورله لاس ورکوي. او ښکلی شته دی چې ختلی دی د نور نه پورته، چې جبرائیل به ستا د مخ ښایست ته څنګه کاته، که نه لمبې به یې ختې د هر وزر نه پورته. نو امیر صاحب یو غزل دی د ملالې میوند د ننګرهار چې کومه یو ملاله شهیده شوې وه، هغې ته ما لیکلی و نظم غوندې دی. غزل نما نظم دی چې غږ وجنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي، غږ وجنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي، څه به وکوي ګونګې عینې به هم ګویانې کوي. غږ وجنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي، څه به وکوي ګونګې عینې به هم ګویانې کوي. نور به څومره لوس کوي نړیوالو ته خپل اصل مخ، نور به څومره لوس کوي نړیوالو ته خپل اصل مخ، څومره فرښتې به په حجاب کې شهیدانې کوي. دغه پښتنې چې د اویاو حورو سرداري دي، دغه پښتنې چې د اویاو حورو سرداري دي، خدای کو که په مرګ یې په خپل فکر پښیمانې کوي. یاد ساته په هر قیامت به اخلي درنه خپل بدل، یاد ساته په هر قیامت به اخلي درنه خپل بدل، وخت ته کار سو د پښتنو وینې ارزانې کوي. څومره ملالۍ به د اسلام په نوم سرتورې کوي، څومره ملالۍ به د اسلام په نوم سرتورې کوي، څومره ملالۍ به کونډې بورې یتیمانې کوي. غږ خپلې نکاس لري درویش روښانه ګرځي به، غږ خپلې نکاس لري درویش روښانه ګرځي به، خوري به مو خبره به خپل فکر بلاګانې کوي. نو غږ وژنئ په دې به د حق چغې یتیمانې کوي، څه به وکوي ګونګې عینې به هم ګویانې کوي. واه، ډېر ښکلی غزل نما نظم په تازه حالاتو باندې لیکل شوی نظم د یو شاعر د زړه درد دی چې د یوې پښتنې د مرګ نه پس دغه سانده لیکلې ده. د دې ساندې لیکونکی درویش روخان صاحب د اوریدونکو دا ځل په مشال رادیوي مجله کې تاسو د هغوی شعرونه ماورئ، خبرې ماورئ، ځینې سندرې به هم تاسو چې د دوی شعرونه هنرمندانو سندریز کړي به ماورئ. روخان صاحب، تاسو وایي د مینې په مذهب د همسفر کړم کنه، یو ښکلی رانه مخکې د رهبر کړم کنه. نو تاسو چې د همسفر او رهبر په توګه کوم کس ټاکئ، هغه ډېر مقناطیسي شخصیت لري، نو ټول به بیا ورماتېږي. نو په داسې حال کې به بیا د رقیبانو لښکر ته هم تیاری کول پکار وي. دې ته مو سوچ کړی که نه؟ زما په خیال دغه رهبر دغه په مجموع کې لکه مطلب دا دی چې نن سبا د هر چا هغه رهبر معلوم دی کوم چې د ولس دپاره چغې ویلې د ولس دپاره قربانۍ ورکوي، او هر یو سړی ته خپل یو رهبر هم اخیستی شي. خو زما په خیال که زمونږ د خپل هغه رهبر چې کوم په حقیقي توګه د خپل ولس چغې وایي او خدمت یې کوي، په هغې هغه خپل همسفر کړو، نو زمونږ رقیبان بیا هم زمونږ مخه نشي نیوی، ځکه چې زمونږ رهبران چې کوم دي دا ټول عمر اتلان پاتې شوي دي او دوی هېڅکله ماتې نه ده خوړلې، بلکې دوی مخکې تلي. صحیح.
نو همدغه شعر چې دی دا خو سندریز شوی هم دی، دا کیسه که راته وکړئ زه به دا سندره هم دلته نه خپروم، خو تاسو یې اول که اورېدونکو ته ووایئ چې دا شعر چې درویش روخان لیکه د ده د قلم د څوکې نه تر سټوډیو پورې څنګه ورسېده او څنګه سندریز شو؟ اصل کې امیر صاحب کله چې د دې شعر هغه ړومبی مطلع انسان ولیکي دا د د زړه هغه خبرې ټول حقیقت پکې پروتي، وروسته پکې بیا هغه د غزل پوره کېدو لپاره هغه خانافوري غوندې هم راشي که نه، خیال ته یو خوا بل خوا شي یا پکې رومان راشي که نه. نو دغه وخت کې زما کیفیت هم دغه دی چې بیخي صفا دی که نه، لفظاً زما په خیال باندې سړی پوهېږي چې دا شعر او دا شعر داسې لږ رومانیت هم لري. نو زما په خیال ډېر زیات خوښ شو. په یوه میاشت کې 3 میلیون نه زیات کسان دا خو صرف په یوټیوب باندې ویو کړی و. زما په خیال په کرم خان به دومره غزل نور نه وي ویو شوی که نه، نو خلکو ډېر خوښ کړی و، اورېدلی و. صحیح. او نورو کومو هنرمندانو ستاسو شعرونه ویلي دي؟ زما خو سید معیز شاه هم ویلی دی، د اسلامي کالج اسلامي یونیورسټۍ کوم پروفیسر دی، د هغې نه علاوه دغه ویلی دی شکیل ناز ویلی دی نوي ژوند البم کې. یو بل هلک دی د بشرمل په نوم باندې دی، کوټې طرف ته، هغه ویلی دی. یو بل هلک دی فلمونو له سندرې وایي د خیالګل نسیم په نوم باندې، هغه هم ویلی دی. اوس مې د نوي کال ته هم یو 2 غزلې روان دي چې یو کمپوز شوی دی، ما ته واټساپ باندې راغلی، خو تاسو چې هغوی نه یې خېجولی، زه یې بس ځان له ما اورېدلی. او بل یو هم یو موسیقار دی، هغه پې کار کوي. نو د نوي کال هم یو 2 غزلې او داسې نور بلال سکندري هم ویلی، ډېرو کسانو ویلي. صحیح. نو زمونږ او ستاسو خبرې به روانې وي. درویش روخان صاحب، دا د کرن خان په اواز کې چې ستاسو کوم غزل ویل شوی، زه غواړم چې اورېدونکي دا به یې په یوټیوب کې دا سندره کتلې وي، دا غزل به یې اورېدلی وي، خو زموږ پروګرام کې به هم لږه برخه واوري. ستاسو اجازه ده؟ او بالکل خوند به وکړي. نو راځئ ملګرو، د درویش روخان کلام او د کرن خان ښکلی د مینې په مذهب دی هم سفر کم کنا، یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر کم کنا. د مینې په مذهب دی هم سفر کم کنا، هم سفر کم کنا، رهبر کم کنا، هم سفر کم کنا، رهبر کم کنا. د مینې په مذهب دی هم سفر کم کنا، یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر کم کنا. سره کم کنا، گناه د کبیخی کافر کیگم خوبنا، گناه د کبیخی کافر کیگم خوبنا. مولا و مولا څوک رانه خوله غواړي چې ورې کم کنا، مولا څوک رانه خوله غواړي چې ورې کم کنا. هم سفر کم کنا، رهبر کم کنا، هم سفر کم کنا، رهبر کم کنا. د مینې په مذهب دی هم سفر کم کنا، یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر کم کنا. دا مشال رادیو دا سندره مو واورېده، بلکې غزل مو واورېده. د غزل شاعر دی درویش روخان او اواز خو تاسو پېژنئ، د کرن خان اواز و. درویش روخان صاحب خپله چې کله موسیقي اورئ، څه رقم موسیقي ستاسو خوښېږي؟ غزل یې اورېدل خوند درکوي، سندرې که څه اورئ تاسو په خپله چې کله موسیقي اورئ؟ دا خو امیر صاحب لکه د یو شاعر په حیثیت یا د یو
ژوند پرست پښتون په حیثیت باندې لکه ستا هم داسې وخت کې کېدای شي ځینې غزل داسې وي چې هغه کمپوزیشن ښه شوی غږ خوږ غږ یې داودي نو هغه انسان ځان ته متوجه دي او د دې نه علاوه سندرې هم زموږ د فولکلور یو برخه ده د پښتو یو برخه ده د پښتو سندرې هم ډېرې مشهور دي نو ځینې سندرې هم زه اورم او غزل خو خود به خود چې ښه کمپوزیشن یې وشي موزیشن یې وشي او ورسره ښکلې اواز وي ښکلې شاعري که نه نو اورو چاربیتې هم پکې اورو مړه هر څه اورو چې ښه کار پرې شوی او ښه شاعري پکې شوي او کوم سندرغاړي دې خوښېږي چې ستا کلام یې ویلي که نه چې نه یې ویلي هغه دې خوښېږي یاره زه خو وایم که نه چې د پښتو د موسیقۍ نه علاوه ما زیاته د اردو موسیقي اورېدل د جدید سنګ مې اورېدلی دی لتا منګشکر داسې چې کوم دی محمد رفیع محمد عزیز او په پښتو کې زموږ سره هارون باچا لاله دی که نه چې هغو نه کم هم نه دی دغه شانتې یو هلک وفات شو زما ډېر اواز خوښ و زما په خیال باندې ډېر بهترین غږ یې هم لرو هغه شاعر شهور دغه هلک اواز ډېر زبردست و د هغې نه علاوه چې د پښتو لکه یو خبر به زه وکړم چې زما چې په زنانو کې کوم اواز خوښ و ډېر زیات هم هغه د شکیله ناز و که نه او شکیله ناز یو وخت دا زموږ په زړونو ذهنونو کې مړه وه یو قسم دا 27 کاله ورکه وه که نه بیا یو وخت زه ناست وم یو دوکان کې نو کال راغی ما ته ویل چې دا غزل زه کمپوز کوم نو بیا چې شکیله ناز هغه زما غزل وویل نو واقعي زه هغې ته ما ډېر زیات انتظار هم کړی و چې ځکه چې زما په خپله د شکیله ناز اواز په زنانو کې ډېر خوښ دی که نه داسې د کشور افا کشور سلطان د هغې اواز مې ډېر خوښ و نو دغه یو څو خیل محمد شو خیل محمد لاله داسې یو څو استاد شاولي مې ډېر خوښ دی استاد شاولي اواز نو ټول مې خوښ دي او کرن خان خو بس نن سبا ته د پته دغه خور سړی خوښوي که نه کرن خان مې ملګری مې رسنۍ چې انټرویو اورو زه پکې نه وم کرن خان خو خامخا خو ټوله دنیا اوري که نه کرن خان خو زمونږ بهترین سړی دی زه داسې کوم چې د خپرونې په دې برخه کې تاسو د شکیله ناز یادونه وکړه او رښتیا هم هغې څو لسیزې سندرې ونه ویلې او بیا دوباره راستانه شو ډېر ښکلی کیسټ یې وکړو ډېر معیاري کیسټ و په هغې کې ستاسو غزل هم شامل و نو دغه غزل اورېدونکو ته وړاندې کوو نو صحیح ده صحیح ده صحیح خوند به مری درویش روخانا واڑا بچی ورتا دلوگی مری درویش روخانا مری درویش روخانا موری رامن بکڑی درنو اورېدونکو تاسو ماشاءالله راډیو ته وږې د شکیله ناز په اواز مو د درویش روخان غزل واورېده موږ خوش قسمته یو درویش روخان صاحب را سره دی نن په پروګرام کې او درویش روخان صاحب څه چې ووینئ نو شاعري کولی شئ یا الهامونه په کوم حالت کې در باندې ورېږي نو ما زیاته شاعري ډېر زیاته شاعري مې زما په خیال په پښتو پښتنو باندې کړې ده چې هغې کې د روان حالات چې کوم دي که نه نو زه خو چې صحیح نه هغه کومه په رومان باندې مې هم شاعري کړې ده ځکه چې انسان په ځوانۍ کې نو خامخا د ښکلاګانو د انساني ښکلاګانو نه هم متاثره کېږي خو زیاته شاعري مې په دې روانو حالاتو کومه صحیح نو د خپرونې په دې برخه کې به ستاسو نه یو بل غزل به هم واورو اورېدونکي به خوشحاله شي چې کله موږ شاعر راولو شاعر په خپل غږ کې خپل شاعري وړاندې کوي نو حتما نیغ په نیغه د اورېدونکو زړه ته لاره مومي دا یو غزل چې روماني دی که نه تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته یې ډالۍ کوم چې شمکور مې کوي بیا سترګې رانه بیا واخله ګلرخ
شمکور مې که بیا سترګې رانه بیا واخله ګلرخ زما د زړه درزا ودرېږي سا واخله ګلرخ شمکور مې که بیا سترګې رانه بیا واخله ګلرخ زما د زړه درزا ودرېږي سا واخله ګلرخ ګلاب مې که چې سم در سره پاڼې پاڼې پرېوځم ګلاب مې که چې سم در سره پاڼې پاڼې پرېوځم او بیا مې ستا د زلفو په هوا واخله ګلرخ وختونه دې په مخ کې هسې قوطي قوطي ښکاري وختونه دې په مخ کې هسې قوطي قوطي ښکاري ښایست دې خوري خپل ځان نه دعا واخله ګلرخ نږدې راشه خو دومره چې په یو وجود کې ځای شو نږدې راشه خو دومره چې په یو وجود کې ځای شو نږدې راشه د روح نه مې رڼا واخله ګلرخ ارمان دې د درویش روخان دې درد کوی تور دی ارمان دې د درویش روخان دې درد کوی تور دی په غاړه دې د ستورو کهکشا واخله ګلرخ. نو درنو اورېدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یې د مشال راډیوي مجله اورئ د درویش روخان صاحب غزل تاسو واورېده او درویش روخان صاحب دا نن سبا ځوانان څنګه شاعري کوي د دوی شاعري د خوښه ده په افغانستان کې چې ځوانان څنګه لیکل کوي یا په پېښور کې کوټه کې یا د افغانستان او پاکستان نه بهر چې میشتي پښتانه ځوانان چې کومه شاعري کوي دغه شاعري تاسو ته د کوم معیار ښکاري تاسو که په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ. امیر صاحب نن سبا د هلکان ځینې هلکان پکې ډېر زیاته بهترینه شاعري کوي بیخي واړه هلکان دي که نه بیخي چې عمر ته یې وګورې د هغې شعر ته وګورې خو دا زیات په بره پښتونخوا کې دي د هلکان. صحیح خو درویش روخان صاحب ستاسو طرف ته هم د پېښور سیمه به یاده کړو پېښور زهول که موږ یاده کړو دغلته خو هم ځوانانو کې مثلا ودان عثمان خیل صاحب که سړی یاد کړي که نه اجمل منصور د خدای وبخښي تاسو په خپله درویش روخان ستاسو دغه شاعري چې ده نو ما نه به ډېر نومونه هېرېږي خو دا فهرست په ښه ډېر اوږد دي ډېر شته دی که نه ډېر هلکان دلته هم شته دلته ډېر هلکان دي که نه ودان دی زموږ ملګری دی ودان دغه شانتې اجمل منصور دی خدای وبخښي دغه دی رضوان الله شمال دی پکې که نه د دې طرف ته دغه شانتې پکې نور ځوانان هلکانو کې خو ډېر د ګوتو په شمار دي امیر صاحب اوس هلته چې کوم دي هلته اخواته اوس که د بشیر باران شعر ته وګورې که نه یا پسې د ساجد بهار وګوري یا پسې د شرر صافي وګوري یا طاهر ځلان دی داسې که نه میرویس کاموال دی دغه شانتې پکې تسل خټک دی دغه شانتې پکې خاطر درمان دی لکه زه به د چا نومونه ویم که نه رانه به هیر شي خو هغه هلکان بیا که ته شعر ګورې که نه نو ډېر زیات یو عجیبه غوندې په عجیبه رنګونو سنبال شعرونه لیکي که نه نوې خبرې شعر ته راوړي که نه. درویش روخان صاحب په افغانستان کې یا پاکستان کې چې کوم پښتانه ځوانان شاعري کوي د دې په منځ کې تاسې داسې ځوانان وینئ چې یو وخت به داسې شاعري وکړي لکه قلندر مومند چې کوله اجمل خټک کوله مش خلیل صاحب کوله یاسف الرحمن سلیم صاحب کوله د هغه پایې دغه ځوانان به خو لویږي له خیره هر یو یې دومره ښه کار کوي نو چې د هغوی عمر ته رسیږي تمه ترې کیدی شي چې د هماغې سوي شاعري به وکړي دوی بعضې وخت کې زما په خیال منځه مشران چې کومي که نه مشران د مشر ځای خو نیول دا خو ډېره مشکله ده څومره چې خلک تیر وخت ته نږدې دي هغسې هغه په معیار باندې او مطلب په خپل سوچ باندې پرعزم او د فکر قدر ډېر دنګ وروسته هم ځوانان د هغو بچي دي که نه د هغو په لار د هغو د کاروان غړي کېږي به د هغو همسفر دی نو او بالکل تمه به کوو تمه به نه پرېږدو چې څومره انسان محنت کوي او څومره انسان لکه مطلب دا دی چې وخت ورکوي هغه خامخا دغه کار رنګ راوړي نقادان به هم پکې راځي د غزل باباګان به هم پکې راځي د غزل شهنشاهګان به هم پکې راځي. صحیح نو درویش روخان صاحب تاسې مخکې د کابل د ډېرو ملګرو یادونه وکړله تاسو د پښتنو پر ژوند باندې او د هغوی باندې چې کوم کړاوونه راغلي ډېر شعرونه مو لیکلي نو په کابل باندې خو هم ډېر بد وخت راغلی او د کابل لپاره مو څه لیکلي که نه زما په خیر باندې نجیب امیر صاحب ما په داسې به کوم شعر نه وي که هغه روماني وي که هر څه ما به پکې خامخا د برې پښتونخوا ذکر کړی
خو کابل خاص په کابل باندې خو ما یو کابلي نظم مې لیکلی و په یو سوالګر جنې هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړو. اوس مې د کابل په ښایست باندې یا په د کابل په روانو حالاتو باندې چې کوم دغه د کابل په ښایست باندې چې روانو حالاتو کوم اثر کړی دی که نه هغې باندې مې یو نظم لیکلی دی. نو که تاسو خوښ یې دا به وي. بالکل زموږ خوښه ده، زموږ د اورېدونکو به هم خوښه وي، زموږ پروګرام به پرې ښایسته شي. ارشاد. نو زه یې د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا په پښتو پښتونولۍ مین او په افغانیت مین او سوچه پښتنو ټولو پښتنو ته یې ډاله کومه چې وایي څکې او خاص کر نجیب امیر صاحب تا ته نه پوهېږم د کابل اوبه به دې څکلي که نه؟ بالکل زه خو پېښور کې لوی شوی یم، خو کابل ته ځم راځم. کابل د کونړ اوبه، د ننګرهار اوبه، نو بالکل ما څکلې دي او ګورو چې تاسو د شعر په انداز کې د څه مو ویلي د کابل اوبو ته. چې وایي څکې نو روح د انسان زړه لري قسم دی، چې وایي څکې نو روح د انسان زړه لري قسم دی، کابل آبي حیات د ژوندانه لري قسم دی. کابل د ابرها د غر کېدو ثاني کعبه ده، کابل د ابرها د غر کېدو ثاني کعبه ده، کابل د بابل په شان مارغه لري قسم دی. کابل د ادمزاد قابل په توره شهید شوی، کابل د ادمزاد قابل په توره شهید شوی، کابل لکه حابل ټول پښتانه لري قسم دی. کابل که د یزید د هرې تندې نه تېرېږي، کابل که د یزید د هرې تندې نه تېرېږي، خو بیا هم د حسین لپ اوبه لري قسم دی. کابل لکه موسی د خدای له نوره منور دی، کابل لکه موسی د خدای له نوره منور دی، کابل لکه د تور رڼا په غره لري قسم دی. کابل لکه د پیغلو غمبورکو مچو ږغ دی، کابل لکه د پیغلو غمبورکو مچو ږغ دی، خو شاد هم ستا د شونډو نه خواږه لري قسم دی. کابل لکه زما د ګلرخ برندې برندې سترګې، کابل لکه زما د ګلرخ برندې برندې سترګې، څه بلې شانتې لشې لشې باڼه لري قسم دی. کابل لکه د هورې پیغلې قوتې قوتې زنه، کابل لکه د هورې پیغلې قوتې قوتې زنه، او ستا د اننګو په شان سره لري قسم دی. نو امیر صاحب کابل هغه کابل چې جنت یا خښ شوی، کابل هغه کابل چې جنت یا خښ شوی، خو بیا هم په دوزخ کې پښتانه لري قسم دی. په جوبله مرغۍ جوبل جوبل مرم درویش روخانه، په جوبله مرغۍ جوبل جوبل مرم درویش روخانه، انسان چې انسان وژني څنګه زړه لري قسم دی. درویش روخان صاحب دا خو تاسو دومره ښکلی نظم واورولو راته، زما خو دا ورځ ښایسته شوه پې ډېره زیاته مننه. نو درویش روخان صاحب تاسو رومانوي غزلې لیکئ او په غزلو کې خو د غزل یو تعریف دام دی وایي د ښځو سره خبرې که نه، نو د ښځو سره هم دومره خبرې کافي دي چې په شعر کې سړی یاد کړي که نه د ښځو حوصله افزایي هم کول پکار دی. که کومه ښځینه لیکواله یا شاعره وي چې قلم راخلي او زموږ او ستاسو په ټولنه کې چې څومره سخت ماحول دی، نو د هغې څه مرسته هم کول پکار دي. دغه لیکوالان شاعران فرهنګیان د دوی سره څه کولی شي؟ تاسو شخصا په خپله څه کړي؟ زنانه خو زما په خیال د زنانه یا د زنانه شعر که نه د دې خو په پښتو ادب کې ډېر زیات ضرورت دی، او بلکې په زنانه باندې دنیا ښایسته ده که نه، نو چې دنیا په ښایسته ده نو د هغې سره به خامخا د هغې سره به خپل سوچ او فکر هم داسې وي چې هغه به د دې ولس دپاره، چونکې دا د دنیا برخه ده که نه، د دنیا د ښایست برخه ده، نو د زنانه شعر او یا د زنانه مفکوره دا موږ ته ضرورت دی، او د زنانه او د شعر هم موږ ته ډېر ضرورت دی. او په نن وخت کې ډېر ښکلي شاعران هم را پیدا شوي دي چې د جدید دور د دې کوم روانو حالاتو عکاسي کوي، رومانیت شعرونه هم وایي. لکه زمزمه نیازۍ ده که نه، زمزمه نیازۍ د بل هیله احمدزۍ د تاسو د مشال باندې مرازي ډېره بهترین شاعره ده، ډېر زیات ښکلی شعر لیکي او ترنم کوي. د هغې نه علاوه نورې زه کمال نومونه را نه شي که نه، د دنیا غزل ده پکې هغه ښکلی شعر لیکي. بل د ننګرهار یو شاعره ده، هغې 2-3 کتاب یې چاپ دي،
زمانه به نوم هیر شي، خو لکه مطلب دا دی چې د زنانهو شاعري ډېره خم روانه ده، او ځینې زنانه خو بیخي د ډېرو علاقانو نه ښه شاعري کوي په دې ځوانو شاعرانو جینکو کې که نه. مجده باران پکې یو پیغله جینۍ ده چې هغه ډېره ښکلې شاعري کوي که نه. زه یې ګورم نو دغه ټولې خویندې چې دي که نه، دغه خویندې زما په خیال باندې د پښتونولۍ لپاره ډېر زیات کار کوي او د روانو حالاتو ډېره ښکلې عکاسي کوي. صحیح. کاروان صاحب وایي ستا سترګې شاګردانې له تنبلو نه تنبلې، لوستی نه شي د څو لوو زړونو کتابونه، او غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې، کاروانه چې خپاره نه شي د نجونو کتابونه. تاسو چې کوم نومونه واغسته په دې کې د ځینو کتابونه هم چاپ شوي دي، نو تاسو خپل که راته ووایئ چې کتاب مو تر اوسه چاپ شوی دی که نه؟ زما خو په خپله کتاب نه دی چاپ، خو یاره امیر صاحب زه څه ووایم چې څومره خلک زما د کتاب لکه مینوال دي که نه، که دا اوس زه وایم هسې خپل صفت دی، خو لکه مطلب دا دی چې ډېر ملګري لکه د دوبۍ ملګري دي چې هغه وایي دا کتاب مونږ چاپ کوو. لکه زه یې نومونه م اخیستی شم، باچا بونیری دی که نه، دغه شانتې په جاوید شاه درمان یو شاعر ملګری دی، هغه بله ورځ ماته وویل چې زه په خپل خاصه په دې میاشت کې چاپ کوم. هغه نه علاوه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ رئیس ډاکټر ظاهر شکیب وایي زه چاپ کوم په خپله خرچه، شفیق الله شاداب وایي زه چاپ کوم په خپله خرچه. داسې دنیا لکه دا یو نصرت وفا نومې یو هلک دی، په نیم کار کړی بیا ماته ما وویل ما یې نه به چاپ. نو زما په خیال باندې یو ډېر خلک دي چې هغه په دې کوشش کې دي چې موږ یو خپله خرچه چاپ کوو، او صرف د دې لپاره چې موږ د پښتو ادب سره دغه وکړو، یو قسم خدمت یې وکړو که نه. خو زه وایم چې زما لکه د شمس القمر اندیش صاحب نه په انټرویو کې تپوس وکړو، وایي څونه عمر دی دی؟ هغه ورته وایي اویا که اتیا کاله اوس وخت پکې تېر شوی داسې. وایي څونه شاعري دې وکړه؟ 50-60 کاله شاعري مې وکړه. نو کتاب دې چاپ دی که نه؟ وایي زما کتاب لا زما شعر وایي لا د کتاب چاپ کېدو ته نه دی رسېدلی، هغه عمر ته نه دی رسېدلی. نو چې یو سړی په اویا کاله کې شعر لکه مطلب د کتاب، نو زه خو یم زموږ عمرونه خو هم کم دي او چاپ یې کړو، خو د پښتو داسې یو غورچاڼ باندې چې زما غزل پکې نه وي که نه. لکه ټول ملګري څوک چې اوري هغو ته فتح ده که نه، څوک چې غورچاڼ چاپ کوي، او داسې د پښتو داسې اخبار باندې چې زما شعر یا داسې مجله یا داسې ادبي پروګرام چې لکه مطلب زما شعر نو داسې پکې سوشل میډیا هم دا په لکاو خلکو ته رسېږي. نو ما اوسه پورې دا هڅه کړې نه ده، ډېر زیات ملګري په دې هڅه کې دي چې موږ څنګه مخکې شو چې د روښان کتاب چاپ کړو که نه. نو ستاسو تنده ماته ده، ځکه ستاسو شعر سندرغاړي هم وایي، په سوشل میډیا هم راځي، په غورچاڼونو کې هم راځي، نو تاسو کتاب ته تږي نه یې، خو زموږ اورېدونکي ستاسو شعر ته تږي دي. نو یو غزل به راته بل هم وایي، ځکه زموږ د خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. زه به درته یو څو شعرونه ووایم، ملګرو ته به ډالۍ کړم چې روماني دي، چې څوک روماني شعرونه خوښوي چې هغه هم خفه نه شي. نو دا خصوصي تا ته ډالۍ چې څه بل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې، څه بل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې، یا ښکلیا د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې. ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري، ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري، زما د زړه په دښتو کې روان خو چېرته نه یې. خبرې پېښور د سترګولو پیغلو خار دی، خبرې پېښور د سترګولو پیغلو خار دی، لکه څومره ښکلی افغان خو چېرته نه یې. خبرې پېښور د سترګولو پیغلو خار دی، لکه څومره ښکلی افغان خو چېرته نه یې. او چې شعر د خپل قوم د مینې زیږنده چینه ده، لالیه ته هغه درویش روښان خو چېرته نه یې، څه بل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې، یا ښکلیا د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې. وا درویش صاحب، نو ته وایې چې مخامخ صفت ښه نه یي، او ته موږ له دومره ښایسته شاعري اورې، نو موږ خو به خامخا ستا صفت کوو او پرېږدو به دې هم نه، موږ ته به یو بل غزل هم اورې، ځکه ماحول د شاعرانه کړو. نو اوس به زموږ زړه نه کېږي چې ته بس کې یو بل غزل هم راته ووایه. او یو بل غزل به درته ویم، هسې خو چې شاعر راوګړی نو هغه بیا غلی کېږي چېرته، خو په هغو کې زه نه یم، زه مشاعرول هم کم ځم، او ډېرو وختونو نه لکه ملګري د انټرویو دغه هم کوي، خو ته راته ځانګړی ګران یې. نو یو غزل درته بل ویم چې په دې روانو حالاتو دی چې وجن مې او چوف یمه تپوس هم د ځان کفر دی، وجن مې او چوف یمه تپوس هم د ځان کفر دی، دومره په ذهنونو کې لنګ شوی ایمان کفر دی، وجن مې او چوف یمه تپوس هم د ځان کفر دی، دومره په ذهنونو کې لنګ شوی ایمان کفر دی. دلته چې د خدای په کور کې هم په امن نه فرېږدي،
دلته د خدای په کور کې هم په امن نه پرېږدي، دلته پرښتې په مانځه وژني، اذان کفر دی. اوس هم پښتنې په سپینو لاسو ناوې کېږي لا، اوس هم پښتنې په سپینو لاسو ناوې کېږي لا، اوس هم په ټول ښار کې د نکریزو دکان کفر دی. ډېرې معشوقې په ډکو لیچو باندې مخ وهي، ډېرې معشوقې په ډکو لیچو باندې مخ وهي، ډېر بنګړې ماتېږي خو په لاس د جانان کفر دی. خدایا څوک عذاب مې د جنت رهبران شوي دي، خدایا څوک عذاب مې د جنت رهبران شوي دي، خلک د اسلام په نوم تیرباسي روان کفر دی. خدایا څوک عذاب مې د جنت رهبران شوي دي، خلک د اسلام په نوم تیرباسي روان کفر دی. دمه شاعري د درویش روخان ثبت کړې ده، دمه شاعري د درویش روخان ثبت کړې ده، قتل له سندرو کېږي ژوند ته قربان کفر دی. وجنې مې او چوپ یم تپوس هم د ځان کفر دی، دومره په ذهنونو کې لنګ شوی ایمان کفر دی. واه درویش صاحب یو بل ښایسته غزل رومانوي غزل خو په دې کې هم ولس ته یو ډېر لوی پیغام دی چې انسان به تر څو په چوپه خوله وي یو غږ کول پکار دی، یو شور کول پکار دی. نو ډېره زیاته مننه چې موږ له مو دومره ډېره مینه راکړله. دا لکه تږي ته چې څوک د انارو شربت ورکړي، زموږ خو په اوبو هم کار کېده. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې موږ سره مو خپرونه کې برخه واخیسته. ډېره زیاته مننه ستاسو هم او د هغو په پښتو پښتونولۍ مینانو هم چې زموږ سره په دې خپل لنډ تنګ وخت کې موږ یې برداشت کړو، موږ یې واورېدو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ښاد او آباد اوسئ. کور ودان د ورور ودان. درنو اورېدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وئ. زموږ سره نن په خپرونه کې درویش روخان صاحب میلمه و. تاسو د هغوی شاعري دغه نه هم واورېده، ځینو سندرغاړو هم د هغوی شعرونه سندرس کړي وو، هغه مو هم واورېده. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.